مولا بیان کو لکه اوس څنګه چې زه تاسو ته لیږم که نه د بسم الله فضایل بیانول مولي صاحب په ډېرو جذباتو کې راغی ډېرو جذباتو کې دا راغلی وي په دریاب وردانګ او بسم الله وایي غر کېږي به نه په جذباتو کې دا خبره وکړله نو بس په دې منبر خو چې مولي صاحب څه ووایي نو امیان هم وایي خبره هم دغه ده دقه خبره ده یو بانډچي و هغې مولي صاحب شکر دی د لوی تاوانه دې بچ کړم زما خو د سیند نه پورې کور دی نو چې مانځله راځم نو هم رانه پیسې مانکي اخلي او چې زم هم مانکي رانه پیسې اخلي پتلو کې راتلو کې رانه مانکي پیسې اخلي نو دا زه په مصیبت ګیر شوی ما دا ورته لویه وظیفه وښوله د تاوان نه دې بچ کړم بانډچي چې دریاب غاړې ته ورغلی د سیند غاړې ته بسم الله الرحمن الرحیم او په دریاب یې وردانګلې پورې وتی دی دا خو یې غټ کار وشو اوس چې بیا راځي چې بیا بسم الله وایي په دریاب راوخېږي دې خوا راوړي یاره وایي دې مولي صاحب خو راسره ډېر ښه کړي دله ډوډۍ کوم دله څه کومه ډوډۍ کوم دا خو ډېر نیک عمله سړی دی مولي صاحب له ډوډۍ وکړه وی حضرت نن به زما میلمه وي ټیک ده مولي صاحب ورسره روان شو